ډاکټر عبدالله وایي جګړه د ښار تر دروازو رارسیدلې ده، چوپ باید پاتې نه شو. سلامونه، وخت په خیر. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو دغه ویډیو راسره تر پایه ګورئ. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د دغې شورا د رهبرۍ شپږمې ناستې ته ویلي دي چې جګړه د ښارونو ته دروازې رارسېدل ده، د خلکو سر او مال په خطر کې ده او په داسې وضعیت کې چوپ پاتې کېدل لازم نه دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغان دولت سولې غوښتنه په ټول قوت سره پر ځای ده، خو طالبان وخت ضایع کوي او د خبرو پر ځای جګړو ته زور ورکوي. هغه ویلي خلکو سولې ته د طالبانو په اراده شک درلود، خو د جګړې پر ډېرېدو دا شکونه لا ډېر شوي دي. هغه ټینګار کړی دی چې سوله یو دوړخیز تعامل دی، یو طرفه نه کېږي. طالبان باید سولې ته خپل واقعي اراده څرګنده کړي. عبدالله ویلي جګړه د حل لاره نه ده، خو د دې وضعیت پر وړاندې چوپ پاتې کېدل هم جفا ده. عبدالله یو ځل بیا ویلي دي چې طالبان دا فکر نه کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته کولی شي په زور واک ته ورسېږي. محاسبه یې غلطه ده. هغه دې په یاد ولري چې هېڅوک به اجازه ورنه کړي او له شک پرته چې دوامداره جګړه به ونښلي. بلخو د ولسمشر دویم مرسته سرور دانش وایي طالبان د وینې تږي دي، ځکه خو د روانې جګړې د حرمت په اړه د اسلامي نړۍ د دیني علماو فتواو ته پام نه کوي. نوموړي چې نن په کابل کې یو غونډې ته خبرې کولې، د طالبانو هغو څرګندونو ته په اشاره کې ویلي دي چې راتلونکی نظام به ټول شموله وي. ویل د طالبانو پر دې څرګندونو یوازې هغه خلک غولېدای شي چې د دې ډلې تیره تیارې دورې نه وي لیدلې. نوموړي زیاته کړه د خلکو حافظه دومره هم ضعیفه نه ده چې د یو طالب قوماندان هغه خبره له یاده وباسي چې ویلي وو تاجک د تاجکستان او ازبک د ازبکستان ته لاړ شي. د دانش د خبرو په دوام ویلي دي چې څومره چې وخت تېرېږي په هغې کچه سیاسي نظام او نور ازادۍ ته تهدید هم ډېرېږي، نو خلک ځانګړې توګه رسنۍ د طالبانو د تبلیغاتو وسله نه ګرځي او په خبره یې رسنۍ ته پکار ده چې د افغانستان نظام ته د متوجه ګواښونو سره د عملي مبارزې ډګر ته راوځي. تر بلې ویډیو په لاس پرم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ.